بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ ایکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو ایکسل پروګرام را خلاصوو. ایکسل پروګرام کې موږ تاسو نو یو ډېر کار کړی دی. انشاءالله فقط 2 مینوګانې پاتې دي. د هغې جملې څخه یو ریویو مینو ده او بله هم ډېر مینو. نن ورځ په دې دواړو مینوګانې باندې کار کوو. اول ریویو مینو ته راځو. ریویو انشاءالله په انګلیسي کې تاسو دغونه ورسره بلد یاست. تکرار، دوباره چې کول، کتل د خپل فایل. اوس مثال یو فایل دې جوړ کړي، که غواړئ چې دا بېرته وګورئ، کره کتنه پرې وکړئ، چاهے په کوم ځای کې ستونزه مشکل شریک موجود هغه کولی شي چک کې ویې ګورئ د ریویو مینو له لارې. اول سپیلنګ په نامه باندې یو کمانډ د سپیلنګ غلطي چکول یا کتل. څنګه غلطي چکول یا کتل؟ اوس مثال دلته راځو د سټوډنټ په نامه باندې یو فایل لرو. زه دا را خلاصوم. اوس ګوره دا ټول انتخاب کې دلته ګوره دا یو بل ډایلاګ باکس را خلاصوي. په دې کې کم لغات ګوره دلته انتخاب شوی. په دې کې ټوټل لغات انتخاب شوی. دا صحیح لیکل شوی دی که غلط لیکل شوی؟ غلط لیکل شوی دی. ګوره کوم ځای چې هر سپل غلط لیکل شوی یو اتومات هماغه درته انتخابوي. ته کولی شې هغه کې دا کمانډونه اپلای کړې. اول اګنور ونس، سترګې ورباندې پټول، د چا خبره شاوخوا راشول. او اګنور آل، ټولو باندې سترګې پټول. او اټو ډکشنري، دا لغات په همدې شکل ډکشنري د کمپیوټر ډکشنري ته اضافه کول. په ورډ پروګرام کې موږ تاسو پر دې کمانډونو باندې کار کړی. او چینج، دا لغات بدلول په بل لغات باندې. دلته ګوره ځینې لغاتونه پیشنهاد شوي دي، خپله کمپیوټر راته پیشنهاد کړي. اوس مثال دلته ځینې لغاتونه راته ښیي چې کیدای شي تا همداسې یو لغات لیکئ او که غلط شوی هلته دې لغات غلط لیکلی. ته که چیرې خپل مطلوبې لغات پیدا کړي چې ستا په کار چې تا لیکئ، هغه باندې کلیک وکړه، هغه بیا چینج باندې کلیک. چینج معنا دا لغات چې شي بدل دي شي، هغه درته صحیح کوي، بیا خپله اتومات بل لغات انتخابوي. چې مثال اوس ګوره دلته یو بله کلمه ده یا نوم ده د احمد په نامه باندې، د احمدي په نامه باندې دا هم غلط لیکل شوی. ته کولی شې دا هم چینج کې بدل یې کړې، یا اګنور کې، یا چینج آل کې. احمدي په نامه باندې دا ګوره دا د سر حرف کوچنی لیکل شوی دی. چینج باندې کلیک وکړه، دا نو د سر حرف شی کوي، غټوي. مقصد هر ځای چې هر قسم غلطي موجوده وي په لیکنه کې، هغه خپل اتومات درته اکماروي. کولی شي هغه چینج کړي، یا بدله کړي، یا ډکشنري ته اضافه کړي، یا اوټ کورکټ کړي. اوټ کورکټ په دې معنی چې خپل اتوماتیک صحیح کول. دا ګوره مختلف قسمه کمانډونه کولی شي دلته ورباندې اپلای کړي. او بل سیزرز په نامه باندې کمانډ ده. سیزرز د یو کلمې د یو لغات نور مترادف لغاتونه پیدا کول یا نورې کلمې پیدا کول. سیزرز باندې کلیک کوو. اوس مثال انګلیسي په انګلیسي دا درته معنا کوي چې کمپیوټر نورې کلمې کوم کلمې لري، یا کمپیوټر نور کوم نومونه لري، دا راته ولیکه نه، یا راته پیدا کمپیوټر نوم ورته لیکو، انټر باندې کلیک کوو. نو کمپیوټر ګوره پروسیسر ته هم ویل کېږي، سی پي یو ته هم ویل کېږي، میني فریم ته هم ویل کېږي، سوپر کمپیوټر، ورک سټیشن یا پی سي، لیپټاپ، نوټ بک، دا ټول د څه شي نومونه دي؟ د کمپیوټر نومونه دي. یعنې انګلیسي په انګلیسي د یو کلمې نور مترادف لغاتونه یا کلمې پیدا کول د سرچ کار ده. یعنې دا بغیر له انټرنیټ څخه اپلای نه هم کولی شو کار. بل ورک بک سټاټسټیک، دا د دې ورک بک په اړه باندې مکمل معلومات درته ښیي. کرنټ شیټ، اوسنی شیټ کې دا موږ تاسو کلیک کړی ده. اینډ اف شیټ، د ټول شیټ تر پایه پورې تر 18 خانې پورې موږ تاسو ایډیټ کړی دی، معلومات هم اضافه کړي، یا تر هغه ښکته نور نه تللي. او سیلف ډیټا په څو خانو کې مې ایډیټ کړی ده؟ په 160 خانو کې، سیلونو کې مې ایډیټ کړی ده. ټیبل، څو ټیبلرو په دې شیټ کې؟ 2 ټیبله لري. فارمولا، څو فارمولې هم کار کړي دي، هر څونه فارمولې چې هغه ټولې درته ښیي. یا دغسې ورک بک ټول د عمومي د ورک بک په اړه معلومات درته ښیي. شیټ، څو شیټه پکښې کې دي، سیلف ډیټا څو سیټونو کې دې ډیټا انټري کړې ده، او ټیبل څو ټیبله دې کار کړي دي، فارمولا څو فارمولې دې کار کړي دي. ګوره دا پورته کرنټ شیټ چې دا د اوسني شیټ په اړه معلومات درته ښیي، او ورک بک چې دا د دې عمومي ورک بک په اړه معلومات ښیي. مثال په دې ورک بک کې موږ تاسو څو شیټه لرو؟ 4 شیټه لرو. نو ګوره دلته خپل اتومات دا 4 شیټه لیکل کېږي. او بل که چیرې تا فارمولا کار کړي، مثال دلته راځو یو فارمول کاروو په دې شکل باندې. راځم اوس پر دې کمانډ باندې کلیک کوم، په دې سمې کلیک وکړئ، فارمولا ته راسو. په فارمولا کې موږ تقریبا 9 ځایه فارمول کار کړی. نو د فارمول حساب یا شمار راته ښیي. 400 فارمولونه موږ تاسو کار کړي،
په هر سل کې هغه راته شماري یا راته ښیي. بل چیک پرفورمنس دا خپل فایل ارزیابي کول، کتل، چک کول. اکثره وخت د دې لپاره استعمالیږي. اوس مثال موږ تاسې یو غټ فایل جوړ کړی، ډېر ډیټا کې انټري کړي، هغه فایل په صحیح طریقه سره نه راخلاصېږي او سلو یې ډېر. که غواړئ دا چک کوې ګورئ، مثال څونه ډیټا کې انټري شوې ده، څونه د حافظه مې استعمال کړی ده د اکسل، یا څو ټیبل کې انټري شوي دي، هغه نو بیا له چک پرفورمنس کمانډ څخه استفاده کوئ. داسې کلیک وکړئ نو اوس تقریبا دا لکه په موبایل کې که چیرې تاسو کتلي حافظې ته شئ، اوس مثال د موبایل حافظه چې ګورئ که ډېر ډکه وي یا مثال ډېر استعمال شوي، یوز سټوریج استعمال شوې حافظه کتل، هلته هم همداسې یو نښان ورکوي. مثال ستا د موبایل حافظه دونه استعمال شوې ده او دونه پاته ده. نو دلته ګوره موږ تاسې تقریبا په 290 سلونو کې ایډیټ کړی ده، معلومات هم کې انټري کړي دي. د دې ټول ورک بک په اړه معلومات راته ښیي. او بل څو ټیبلونو کې کار کړي دي، تقریبا 6 ځایه موږ تاسې ټیبل کار کړی. که چیرې په دې باندې کلیک وکړو، اول ټیبل باندې کلیک کوو، په دې سم کلیک وکړئ، ګوره دلته مخکې موږ تاسې ایډیټ کړی ده. که څه معلومات اوس د پلان لپاره نشته پکښې، معلومات مې انټري کړي دي یو ځل. بیا په دې بل ټیبل باندې کلیک کوو، بل ټیبل مثال دلته په دې ځای کې دا ساحه سره انتخاب ده، په دې ځای کې انټري کړی ده، بل ټیبل په دې ځای کې انټري شوی ده، بل دلته انټري شوی ده. مثلا د دې ټول مکمل شیټ په اړه باندې معلومات راته ښیي، ستا په کوم ځای کې انټري کړي دي یا معلومات اضافه کړي. نو چک پرفورمنس دا خپل فایل ارزیابي کول، خپل فایل کتل. اوس مثال دا زموږ فایل که چیرې ډېر دروند وي یا په صحیح معنا سره راخلاصېږي، نه کولی شي هغه دلته وګوري ستا په څه وجه او په کوم خاطر باندې دا دونه دروند شوی ده او څونه حافظه استعمال شوې ده د اکسل، او څونه موږ تاسې دغه اکسل پروګرام یا دا شیټ څونه استفاده کړی. بل چک اکسیسیبیلیټي، د دې خپل فایل جوړ شوي فایل غلطي چک کول، اصلاح کول. پر دې کمانډ باندې کلیک کوو، دلته ښي طرف ته یو لیست راخلاصېږي. په دې کې اوس ګوره دا کوم شماره چې دلته ذکر شوي هغه یو غلطي موجود دی. مثال دلته 3 شماره ورکړې ده، یعنې ګوره هر سټوریج ټکسټ کانټرست، یعنې دلته 3 ځایه داسې رنګ استفاده شوی دی چې هغه په صحیح معنا سره په سترګو نه لیدل کېږي. نو دا 3 غلطۍ یا 3 ځایه مشکل یا ستونزه شته، ته کولی شې دا صحیح کړې، له دې لارې څخه اصلاح کړي. او بل دغه ټیکمار علامه چې ستا ورته دا ټوله صحیح، کومه غلطي یا ستونزه نشته پکښې. زه راځمه دا غلطي درته اصلاح کوم. په دې کمانډ باندې کلیک کوو، اوس ګوره دا ټول مکمل ټیبل یې راته انتخاب. وایي ته کولی شې له دې لارې څخه شی ورته انتخاب کړې، یو رنګ ورته انتخاب کړې. په دې رنګ باندې کلیک کوو، بیا بله غلطي اصلاح کوو، د هغه لپاره هم یو رنګ استفاده کوو، دا رنګ کاروو. بله غلطي ته راځو، بله غلطي لپاره کولی شې یو رنګ شی کې استفاده کړې یا کار. اوس ګوره دلته لیکنه م لیکلې ده، دا لیکنه باندې کوم رنګ نه ده اپلای شوی، سمه لیکل شوې ده، یعنې هلته بیکګراونډ سپین ده او لیکنه توره ده، په صحیح معنا سره لیدل کېږي. که چیرې دلته ریویو ته راسو، په ریویو کې بیا پر چک اکسیسیبیلیټي کمانډ باندې کلیک وکړو، نو هغه کومه غلطي چې مخکې موجوده او هغه ګوره اوس ټوله اصلاح شوې ده، کومه غلطي اوس نشته. یو ډیفولټ شیټ نیم په نامه باندې دلته شیټ چې ده هغه نوم نه لري، دا یو غلطي ده. ته کولی شې د دې لارې څخه د دې شیټ لپاره یو نوم انتخاب کړې، نوم چې دې ورته ورکړئ او دا کلوز کې دا غلطي بیا بیرته اصلاح کوي. که چیرې بلې ته پر چک اکسیسیبیلیټي کمانډ باندې کلیک وکړئ، نو اوس ګوره هلته راسه، دلته به هغه یوز ډیفولټ نیم شی شوی ټیکمار شوی، یعنې اوس هغه غلطي ختمه شوه. که چیرې زه راولاړ شم دلته یو رنګ کار کوم، داسې رنګ کار کړو چې هغه مثال لیکنه په صحیح معنا سره په سترګو نه لیدل کېږي. دا رقم یو رنګ په کار دی، سات داسې یو رنګ صحیح شو. دا رنګ سیم کار کوي. نو ګوره دلته راته لیکي خپل حکومت دغه غلطي دی نشي، هارد ټو ریډ ټکسټ کانټرست، یعنې دلته داسې رنګ استفاده شوی دی چې هغه لیکنه په صحیح معنا سره نه لیدل کېږي او سوای متعلقه یې هغه سخته ده، مشکل. که غواړې دا چک کړې صحیح یې کړې، پر دې باندې کلیک کوو، دلته خپله دی رنګونه راته پیشنهادوي، وایي ته کولی شې که په همغه رنګ کې له دې رنګونو څخه استفاده وکړې، یو رنګ ځینې انتخاب کړي. مثال زه غواړم چې دا رنګ باندې کلیک وکړم، په دې رنګ چې مې کلیک وکړئ، رنګ هم ورته انتخاب کړئ. دلته مې بیا لوکس ګوډ نو ایشو فونډ، دلته یعنې دا ستا فایل په صحیح معنا سره اوس صحیح شو، سم معلومېږي، کوم مشکل یا ستونزه نشته پکښې، کولی شې بیا مخته ورته شې. نو چک اکسیسیبیلیټي کمانډ چې ده دا یو غلطي، یو ایرر چک کول، کتل، بیا هغه بیرته اصلاح کول. ترانسلیټ لیکنه ترانسلیټ کول، ترجمه کول.
که غواړئ چې لیکنه ټرانسلیټ کړي هر څومره لیکنې چې د انتخاب کړه په ټرانسلیټ باندې کلیک کوو خو دا بغیر له انټرنیټ څخه نشو کولی چې ټرانسلیټ دلته یو لیست درته راخلاصوي انګلیسي لیکنه مې لیکلې ده کولی شي هلته یو بله ژبه ورته انتخاب کړي او هغه ټرانسلیټ ورته کلیک کړي هغه ټوله مکمله ده ژباړې کوي خو دا خبره بیرته ګوګل ټرانسلیټر ته ځي یعنې ګوګل ټرانسلیټر څخه هم کولی شي دلته استفاده وکړي کار ځینې واخلي او بل کمانډ شو چینج په نامه باندې یو کمانډ دا داسې ناولاده کمانډ سر کې به یې که به نه وي یاره نه به مې ذکر کړی د نوی کمانډ دا اپډیټ شوی دی دا کمپیوټر کې نشته زما په نظر دا نوی کمانډ ده هلته نه اضافه شوی بل کمنټ پارت ته راځو په کمنټ پارت کې نیو کمنټ یو نوی کمنټ اضافه کول کمنټ خو انشاءالله پېژنئ یو تبصره یو لیکنه یو نظر اضافه کول بس مثال زه غواړم چې د دې سیل په اړه باندې یو لیکنه ولیکم یو تبصره اضافه کړم نیو کمنټ باندې کلیک کوو او دلته لیکنه ورته ولیکه دا چې کړه اپلای کړه داسې دې اپلای کړه همیشه چې بیا پر دې سیټ باندې کلیک وکړو هلته موږ تاسو ته کمنټ ښیي چې مثال دا لیکنه یا دا نوم د دې شي په اړه باندې لیکل مقصد د یو کلمې یا د یو لغات په اړه باندې یو نظر اضافه کول یا پر عمومي لیکنه باندې یو نظر اضافه کول بل ډیلیټ ده که غواړئ دا کمنټ بیرته ډیلیټ کړئ هماغه کمنټ انتخابوو او پر ډیلیټ باندې کلیک کوو پریویس او نیکسټ پریویس مخکینی کمنټ ته تلل نیکسټ وروستني کمنټ ته تلل مثال یو کمنټ مې دلته اضافه کړی دا اپلای کوو بل کمنټ مې دلته اضافه کړی یو کمنټ باندې کلیک کوو او دا اپلای کوو زه راځم دلته کلیک کوم دلته چې مې کلیک وکړئ زه هم نیکسټ بل کمنټ راته وښایه نیکسټ بل کمنټ راته وښایه پریویس بیرته مخکیني کمنټونه راته وښایه د یوه کمنټ څخه بل کمنټ ته تلل که غواړئ چې هماغه کمنټ بیرته ډیلیټ کړئ هر کمنټ چې تا انتخاب کړی ډیلیټ باندې کلیک کوو هغه خپله اتوماتیک ختمیږي یا ډیلیټیږي شو کمنټونه شو کول دلته په ښي طرف کې یو لیست اضافه کېږي کولی شي ټول کمنټونه په دې لیست کې وښایي چې مثال په دې شیټ کې ما څو کمنټونه یا کم ځای کې مې دا کمنټونه اضافه کړي دي بیا چې پر کمنټ باندې کلیک وکړې تا ته موقعیت په دې شیټ کې خپل اتوماتیک درته ښیي په دې سیل کې تا یو کمنټ اضافه کړی بل نوټ ته د یو لغات یا د یو فایل په اړه باندې نوټ اضافه کول دا تقریبا لکه کمنټ داسې کولی شي کار فقط په نمونه کې فرق لري نوټ چې د یو قسم نمونه لري یو قسم سټایل لري او کمنټ چې د هغه بیا بل قسم که چیرې دلته راشو اوس مثال زه غواړم چې د دې لیکنې په اړه باندې یو نوټ ولیکم انتخابو نوټ ته راځو نیو نوټ باندې کلیک کوو او دلته کولی شي یو نوټ شی کې ورته اضافه کړي دا نوټ ګوره دلته د همیشه لپاره داسې شور یعنې ښکارېږي را سره ځکه چې دلته شی ورته انتخاب شوی ده دا کمانډ ټیک مار شوی دی شو آل نوټ موږ وایو ټول نوټونه دې چوز که چیرې دا غیر ټیک مار بیا نوټ نه درته ښیي بیا هغه وخت دا نوټ درته ښیي کوم وخت چې ته د نوټ پر سیل باندې کلیک وکړې یا د پوینټر ورته ورنږدې کړې بیا هغه نوټ درته ښیي تر هغو پورې بیا نه درته ښیي او کولی شي دلته د نوټ موقعیت هم چینج کړي بدل کړي مثال کوم چیرې دا نوټ شو کړی په همدې شکل باندې کولی شي دا نوټ له یوه ځای څخه انتقال کړي بل ځای په دې شکل هر ځای چې تا ځای پر ځای کوئ په هماغه ځای کې نوټ کولی شي ځای پر ځای کړي پریویس نوټ مخکینی نوټ ته تلل نیکسټ نوټ وروستنی نوټ ته تلل لکه دلته موږ تاسو د کمنټونو لپاره د کمنټونو استفاده کول شو هایټ نوټ هایټ کول یا چیک کول شو کول او کنورټ ټو کمنټ دا نوټ خپل اتوماتیک کمنټ ته اړول کنورټ کول چینجول بدلول په چی باندې په کمنټ باندې اوس مثال زه غواړم چې دا نوټ په چی باندې واړوم په کمنټ باندې واړوم کنورټ ټو کمنټ باندې کلیک کوو او کنورټ ټو آل نوټ ټول نوټونه دې موږ وایو چې شي کنورټ شوی چې ته کمنټ ده نو اوس ګوره دا کمنټ ته واوښتی ته کولی شي بیا پر دې اضافه شوي نوټ باندې د کمنټ مربوط دا کمانډونه اپلای کړي ډیلیټول یا پریویس نیکسټ دا کمانډونه ټول کولی شي کار کړي بل پروټیکټ شیټ دې شیټ ته پاسورډ وراچول په دې کمانډ سم کلیک وکړئ زه راځم دلته یو پاسورډ ورکوم بیا پاسورډ ورکوم په دې خانه کې اوکې باندې سم کلیک وکړئ اوس ګوره دا شیټ ټول پاسورډ شو موږ تاسې ته ایډیټ اجازه نه لرو نو څه کولی شي لیکنه کې ولیکو مګر بل شیټ ته چې راشي په بل شیټ کې بیا اجازه لري لیکنه کولی شي که غواړئ دا پاسورډ بیرته ایسته کړي ان پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوو کوم پاسورډ چې مخکې ورکړی ده هغه پاسورډ ورکوو بیرته یې ورته کوو بیرته کولی شي لیکنه کې ولیکې بل پروټیکټ ورکبوک دا بیا عمومي د ورکبوک په اړه باندې یو پاسورډ اضافه کول څنګه د ورکبوک په اړه اوس مثال په دې ورکبوک کې زه اجازه لرم چې یو شیټ اضافه کړم یا مثال یو شیټ ډیلیټ کم یو شیټ رینیم کم یو شیټ کاپی کم
یا یو شیټ ته رنګ ورکړم، مقصد دا ټول تغیرات پر دې دغه باندې عمومي ورکبوک په اړه باندې اضافه کولی شم. که چیرې غواړئ چې دې ورکبوک ته یو پاسورډ ورکړئ، بیا په پروټیکټ ورکبوک باندې کلیک کوو او دلته پاسورډ ورته ورکړه، په بله خانه کې بیا هم پاسورډ ورته ورکړه، اوکې کړه. اوس ګوره نور تګ دلته په شیټ کې اجازه لرئ چې لیکنه ولیکئ. ځکه تاسو شیټ نه د پاسورډ کړی، شی هم پاسورډ کړئ، ورکبوک هم پاسورډ کړئ. ته اجازه نه لرې چې دلته یو شیټ اضافه کړي، یا مثال ډیلیټ کې یا رینیم کې، یعنی عمومي د ورکبوک په اړه باندې ته نور ایډیټ نشي کولی. که غواړئ چې دا پاسورډ بېرته له منځه یوسئ، پروټیکټ ورکبوک باندې کلیک کوو، کوم پاسورډ چې مخکې ورکړی د هغه ورته ورکوو، بیا اوکې کوو. دا پاسورډ بېرته ختمېږي، له منځه دې بېرته کولی شي د پخوا په شان باندې یو شیټ اضافه کړي، یو شیټ ډیلیټ کړي، رینیم یې کړي، کاپي یې کړي، دا ټول تغیرات باندې اپلای کولی شي. بل کمانډ الاو ایډیټ رینج، دا ډېر مهم کمانډ. دا د څه لپاره کارېږي؟ دا هغه وخت کارېږي اوس مثال ته یو فایل جوړ کړئ او دا دې شیر کړئ. شیر کمانډ کوم ویلی؟ دا دې شیر کړئ له خپلو ملګرو سره د نیټورک له لارې. مثال 4-5-6 کمپیوټره پراته دي، په دې ټولو کمپیوټرانو کې دې شیر. بیا دلته دې د هر نفر لپاره جلا ځان ته یو ټیبل جوړ کړی دی. مثال دا ټیبل د یو نفر ده، دا ټیبل د بل نفر ده، دا ټیبل بیا د بل نفر ده، په همدې شکل باندې ته دا خپل ورکبوک له دې ملګرو سره شریعې او دوی چې دا ورکبوک راخلاص کړي، بغیر له خپل ټیبل څخه په نورو ساحه کې بیا دوی نشي کولی چې ایډیټ وکړي. بیا کولی شي هر نفر ته خپل پاسورډ د خپل سیل یا د خپل رینج یا د خپل ټیبل ورته ورکړي، یعنې دا پاسورډ په واسطه باندې خپله ساحه کولی شي راخلاص کړي، ایډیټ کړي وکړي، نور بیا اجازه نه لري. دا څنګه کوو؟ اوس مثال راځو، دلته دا ساحه زه داسې انتخابوم، داسې مې انتخاب کړه، الاو ایډیټ رینج باندې کلیک کوم، په دې مې کلیک وکړئ، نیو ته راځو، په نیو باندې کلیک کوو. مثال د اول ټیبل د احمد په نامه ده، د احمد ایډیټ کوو، احمد کمپیوټر والا، دلته نوم ورکوو، دې ته نوم ورکړئ. دا ساحه ټوله کولی شي که دې ور له وره انتخاب کړي نه وي، وروسته هم کولی شي داسې انتخاب. مثال دا د چا ټیبل شو؟ د احمد ټیبل شو. زه غواړم چې دې ټیبل ته پاسورډ ورکړم او له هغه نه وروسته دا اوکې داسې مو اوکې کړئ، بیا پاسورډ ورکوو، بیا دا یو ټیبل را سره اضافه شو. دلته بیا پر نیو باندې کلیک کوم، راځم دلته بل ټیبل د چا په نامه ده؟ د خان په نامه باندې ده، باید خان په دې ټیبل کې ایډیټ وکړي. بیا پر دې ویکټور باندې کلیک کوو، دا ساحه داسې انتخابوو، دا ساحه چې مې انتخاب کړه، د هغه نه وروسته راځو دلته شی ورته ورکوو، پاسورډ ورته ورکوو، پاسورډ څنګه ورته ورکړئ او اوکې باندې کلیک کوو. ګوره د هر ټیبل پاسورډ ګوره ستا باید په یاد، هر ټیبل ته جلا جلا پاسورډ، که دې هېر څه بیا ته هم نشي کولی سره خلاص. بیا پر نیو باندې کلیک کوو، پر نیو سره کلیک وکړئ. دا دریم ټیبل نو د ولی خان په نامه باندې لپاره مثال هغه کولی شي په دې ساحه کې ایډیټ کړو. دا ساحه به داسې ورته انتخاب کړو، له هغه نه وروسته دلته راځو، پاسورډ ورته ورکوو، پاسورډ څنګه ورته ورکړئ، بیا اوکې کوو، بیا پاسورډ ورکوو، بیا اوکې کوو. ګوره د هرې ساحې لپاره جلا جلا مختلف قسمه پاسورډونه وایي. دا پاسورډ څنګه ورته ورکړئ، له هغه نه وروسته پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوو. پروټیکټ شیټ دا کمانډ دلته هم ووایي، یعنې اوس کولی شي ټول مکمل شیټ پاسورډ په دې کمانډ سم کلیک وکړئ. راځو عمومي پاسورډ د ټول شیټ په اړه ورته اضافه کوو، بیا اوکې کوو، بیا پاسورډ ورکوو، بیا اوکې. مثال زه راولاړ شم، دا فایل مې دا ورکبوک مې خپلو ملګرو ته شیر کړئ. احمد راولړي په دې خپل ټیبل کې ایډیټ کوي، داسې په دې خپل ټیبل کې ایډیټ کوي، هلته به له ده څخه پاسورډ غواړي. ته کولی شي هغه نفر ته احمد ته خپل پاسورډ وښیې چې مثال خپل ټیبل په دې پاسورډ سره راخلاص، ده ته هم پاسورډ ور وښوئ. دی کولی شي په دې خپل رینج کې په دې خپل ټیبل کې ایډیټ وکړي، له دې ټیبل څخه سیده یې ووتی، نور بیا اجازه نه لري، په دې بل ټیبل کې هم اجازه نه لري، ځکه چې د هغه لپاره موږ تاسې جلا ځان ته پاسورډ ورکړی. دا ټیبل بیا د خان په نامه خان ته وایو چې مثال تاسې خپل رینج یا خپل ټیبل به خلاصوئ، د هغه لپاره کوم پاسورډ کار کوه، د هغه لپاره بیا د خپل پاسورډ کار، هغه خو به ورښیې او هغه هم نه ورښیې. نو خان چې بیا ایډیټ کې کوي، هغه به نو بیا دی کولی شي په خپل ټیبل کې په خپله ساحه کې په هماغه پاسورډ سره ایډیټ ستا ورته وښولی. که چیرې دی له دې ساحې څخه ووتی، نور بیا اجازه نه لري، ځکه چې دا ټول مکمل شیټ موږ تاسې پاسورډ کړی او په دې ساحه کې هم اجازه نه لري، او د دې ساحې لپاره د دې رینج لپاره موږ تاسې جلا پاسورډ ورکړی چې هغه په څه نامه و، هغه د 3 په نامه باندې دا پاسورډ. هغه نو بیا د ولي خان ته دا پاسورډ ور وښیه چې مثال خپل ټیبل سره خلاصوې،
د دې پاسورډ سره خلاص دی چې هماغه پاسورډ ورته ورکړي اوکې کې دی کولی شي په خپل ساحه کې بیا ایډیټ وکړي تغیرات کې راولي او که له دې ساحې څخه ووتی او موږ تاسې ساحه ورته مشخصه کړې ده معلومه کړې ده د هغې ساحې څخه بهر بیا دی اجازه نه لري چې ایډیټ وکړي تغیر کې راولي مشکل به نه انشاءالله allow edit range یو ساحه مشخصول بیا هرې ساحې ته جلا جلا پاسورډ ورکول دا په هغه صورت کې که چیرې غواړې چې دا خپل بک شیر کړي له ملګرو سره unprotected معنا کوم پاسورډ چې مخکې د ټول عمومي شیټ ته ورکړی د غواړې چې دا بېرته لیست کړې بېرته پر unprotected باندې کلیک کوو پاسورډ ورکوو بیا نو بېرته پخوا په شان باندې کولی شي په هره ساحه کې یا په دې ټول مکمل شیټ کې هر ځای ایډیټ وکړي یا تغیر کې راولي unshare workbook دا خپل ورکبوک له شیر څخه بېرته راګرځول که دې چیرې ورکبوک شیر کړی د انټرنیټ له لارې یا شیر کېږي نیټورک له لارې په ټولو کمپیوټرانو کې شیر شوی ته غواړې چې دا بېرته انشیر کړې یعنې له دوی څخه له شیر څخه یې راوګرځوې په انشیر ورکبوک باندې کلیک کوو دا بېرته له شیر څخه راګرځي بل ویو مینو دا ویو چې څه ویل کېږي په انګلیسي کې کتل دغسې اوس که غواړې چې دا د اکسل پروګرام فایل وګورې په سکرین باندې دا فقط دا تغیرات ټول د سکرین لپاره کارېږي صفحې لپاره کارېږي اوس مثال دا فایل مې جوړ کړی ده دا په کوم ویو کې غواړې چې وښیه ویو معنا کتل پر سکرین باندې په نارمل ویو کې غواړې په پیج بریک ویو کې غواړې په پیج لاوټ ویو کې غواړې کسټم ویو غواړې مثال نارمل ویو داسې ویو ده چې په دې کې د صفحې اندازه کېدای شي مثال په صحیح طریقه سره راته معلومه نه شي نه هیډر فوټر اضافه کولی شو او نه د صفحو تعداد شماره راته معلومېږي پیج بریک پریویو چې د په دې کې بیا یوازې د صفحو تعداد یا شماره راته معلومېږي هر څومره معلومات چې مې اضافه کړي په هغه اندازه باندې صفحې راته ښیي مثال پیج 1 پیج 2 پیج 3 تر پایه پورې هر څو صفحې معلومات شي او پیج لاوټ ویب چې دا د ټولې صفحې جلا جلا درته ښیي دا د یوه بله سپایي لري بل اسانۍ رامنځته کوي چې په دې کې کولی شي په اسانۍ سره هیډر فوټر اضافه کړي او د صفحې مارجن وګوري او د صفحې ټول مکمل اندازه وګوري دا صفحه له کومه ځایه تر کومه ځایه پورې څو کالمونه یا رګانې نیولي دي او بل ویو کسټم ویو ده کسټم ویو بیا د دې لپاره کارېږي که چیرې اوس مثال یو ټیبل ډېر مهم ټیبل وي دا ټیبل فرض کړه چې ډېر مهم ټیبل زه باید هر ځل دا ټیبل وګورم او مراجعه ورته وکړم هر ځای چې په دې شیټ کې کار کوم مثال چې دې ټیبل ته راځم یو ځل یې ګورم چې کول کسټم ویو ته راځم په دې باندې کلیک کوو او دلته پر اډ باندې کلیک کوو د هغه نه وروسته یو نوم ورته ورکوو د ټیبل 1 په نامه باندې دا اوکې کوو داسې مو اوکې کوي اوس مثال زه دلته کلیک کوم په دې شیټ کې دلته ایډیټ کوم یا دلته کار کوم که چیرې هغه ټیبل ته ضرورت پیدا شي که غواړې چې هماغه ټیبل وګورې یا ووینې کسټم ویو ته راځو په دې کې موږ تاسې یو ټیبل 1 په نامه باندې یو ساحه مشخصه کړې ده معلومه کړې ده دا موږ وایي شی که شو که راته شو باندې کلیک کوو هماغه ټیبل خپل اتومات راته ښیي کسټم ویو یو مشخصه ساحه ښول صحیح شو نیویګیشن په دې کې کولی شي د شیټونو معلومات وګورئ یا ټول مکمل شیټ چک کړي مثال په دې ورکبوک کې څو شیټه دي او څو نو دلته ولکه خبره ستا معلومات ولنه راته ښیي مقصد وظیفه یې څه شی ده وظیفه دا ده که کوم وخت چې په دې نیویګیشن باندې کلیک وکړې دلته ښي طرف ته یو لیست اضافه کېږي په دې لیست کې تا ته د دې ورکبوک په اړه باندې ټول معلومات ښیي اوس مثال په دې ورکبوک کې 3 شیټونه اضافه کړي 3 شیټه مکمل درته ښیي په دې ورکبوک کې 3 شیټه لري او دونه ټیبلونه یا دونه ساحې معلومات اضافه کړي هغه ټول درته ښیي دا کله کله داسې یو مشکل رامنځته کوي انشاءالله دا ډېر وسع کمانډ دی داسې مهم شی نشته پکې رولر خطکش اضافه کول دلته صفحې لپاره د صفحې د اندازهګیري یا د لیکنې د اندازهګیري لپاره کارېږي خو دا اوس کار نه کوي دا ولې کار نه کوي ځکه چې دلته نارمل ویو انتخاب ده که چیرې پیج لاوټ ویو کار کو په دې کې بیا کولی شي خطکش استفاده کړي یا کار رولر هایډ کول یا چی کول شو کول ګریډ لاین شو کول یا هایډ کول دا ګریډ لاین خو درته معلومېږي ګریډ لاین د اکسل پروګرام صفحه چې راخلاص کړو دا ټول په خانو باندې سیلونو باندې ویشل شوی یعنی هر سیل جلا جلا راته ښیي هغه خانې جالۍ غوند شکل ټول د صفحه کې راته ښیي که غواړې دا هایډ کړي دا ګریډ لاین ځینې بیا داسې دا صفحه معلومېږي لکه د ورډ پروګرام صفحه شوی میدان نو که غواړې دا ګریډ لاین شو شي ښکاره دې شي بیا په دې ګریډ لاین کمانډ باندې کلیک کوو فارمولا بار شو کول یا هایډ کول که غواړې دا فارمولا بار دلته شو کې په دې کمانډ باندې کلیک کوو بس ګوره فارمولا بار راته شو کېږي ښکاره کېږي که غواړې دا هایډ کې په دې باندې کلیک کوو دا غیر ټیکمره و بیا نو فارمولا بار هایډ کېږي یا پټېږي او هیډینګ عنوانونه هایډ کول یا پټول
که غواړئ چې دا هیډینګ یا دا عنوانونه ټول هایډ کړي دلته هیډینګ باندې کلیک کوو دا دې موږ وایي ټول شی سي هایډ که غواړئ چې دا شو کړي دا ورته ټیک مارو هغه بېرته شو کېږي ډیټا ټایپ آیکن هایډ کول یا شو کول خو دا څه وخت کارېږي ډیټا ټایپ موږ تاسې کار کړی ده په ډیټا مینو کې په ډیټا ټایپ کې ویلی ده اوس مثال زه راځم دلته د افغانستان یو نوم لیکم ډیټا ټایپ موږ کوم هدف لپاره کاروئ که سټاتیک کرنسي که جغرافي مربوط چې مثال یو لوکیشن وي نه د هغه لپاره دا ډیټا ټایپ معلومات خو دا انلاین کارېږي دا که چیرې ورته کلیک کړې او بیا اوکې باندې کلیک وکړو نو ګوره دلته یو آیکن کیدای شي اضافه شي خو دا اوس انټرنیټ کار نه کوي لمس کوي پاسورډ هم ورته مقصد دا خو مو ویلی وو سر هم خلاصېږي دغونه ډیټا ټایپ د دې افغانستان د نامه سره دلته چپ طرف ته یو آیکن اضافه کېدی بیا پر هغه آیکن چې به کلیک وکړئ یو لیست اضافه کېدی په دې لیست کې د افغانستان مربوط هر قسم عمومي معلومات یې ټول راته مثال د افغانستان بادشاه څوک ده کوم حکومت کې حاکم ده او څو نفوس لري څونه ایریا ساحه لري دا ټول معلومات یې راته شو نو دلته هغه آیکن که غواړئ چې ختم یې کړې یا هایډ یې کړې یا شو کړې بیا د هغه لپاره په ویب مینو کې دا کمنټ کارېږي ډیټا ټایپ آیکن هایډ کول یا شو کول یا ښکاره کول یا پټ کول پټول او فوکس سیل پر یو سیل باندې تمرکز کول تر نظر لاندې ساتل اوس مثال دلته مې کلیک پر سیل مې کلیک وکړئ صحیح ده دا خو نو که چیرې دا کمانډ غیر اعتماد دا فوکس سیل مثال ما ته کېدای شي په صحیح طریقه سره معلوم نه شي دا ما کلیک چیرې کړی دی په کوم سیل مې کلیک کړی دی نه که غواړئ چې دا خپل سیل تر نظر لاندې ونیسئ یا فوکس تمرکز ورباندې وکړئ بیا فوکس سیل باندې کلیک کوو نو هر ځای چې کلیک وکړئ هلته یو نشان یو دغه راته ښیي مثال تا د بلنکۍ سیل انتخاب کړی نو دا فوکس سیل د دې لپاره کارېږي تر څو پورې چې هغه کلیک شوی سیل په اسانۍ سره دا معلوم او زوم دا صفحه غټول په څونه فیصدي سره دلته خپله فیصدي لري دلته هم کولی شي دا صفحه په هره اندازه چې ته غټوې په هغه اندازه باندې غټ مثال 200% اوکې باندې یا مثال دلته هم کولی شي پر دې مثبت علامه باندې کلیک وکړي دا صفحه شنی کول یا هم شی کول د منفي علامې په واسطه باندې شنی کول دا پر سکرین په کټ دلته راته ښیي هلته په پرنټ کې په لیکنه کې تغیر نه راځي که غواړئ دا بېرته 100% یعنې اصلي نارمل سایز هغه 100% سایز ورته انتخاب کړي دې کمانډ باندې کلیک کوو نو صفحه بېرته بیا په نارمل سایز کې راته ښیي مثال که چیرې صفحه ډېره غټه شوې یا ډېره کوچنۍ شوې دا کمانډ ورته ټیک مارو بېرته صفحه په نارمل سایز کې راته ښیي زوم ټو سلیکشن هر ځای چې کلیک کړی موږ وایي دغه کلیک شوي یا انتخاب شوي یا سلیکټ شوي ځای پورې دا ساحه ټوله چی که دا صفحه ټوله زوم کړه نو تر هغه ځای پورې دا صفحه ټوله زوم کېږي یوازې هغه ساحه راته ښیي څه موږ داسې انتخاب کړی او که چیرې بېرته 100% ورته انتخاب دا صفحه بېرته په نارمل یا عادي سایز کې راته ښیي نوې وینډو دا معلومات په نوې وینډو کې راخلاصول غواړم چې له دې معلوماتو څخه یو بله کاپي واخلم په نوې وینډو کې ځای په ځای په دې کمانډ باندې کلیک کوو اوس ګوره دا معلومات په څو وینډوګانو کې راته ښیي په 2 وینډوګانو په اصل کې موږ تاسې نور وینډوګانې هم راخلاصې کړي په هغه کې نور کار کړی که غواړئ چې دا وینډوګانې وګورئ څنګ پر څنګ ارینج آل باندې کلیک کوو ټایپ په شکل کتل هوریزنټل ورټیکل هر شکل چې ورته انتخاب کړو اوکې باندې کلیک کوو دا ټول وینډوګانې په سکرین باندې هغه شکل درته ښیي او بل پریس پینس کې یو پریس پین دا کمانډ ده بل پریس ټاپ را ده او بل پریس کالم اوس مثال دلته مې کلیک وکړئ په دې ځای باندې غواړم چې دا چپ طرف کالم او د پورته معلومات چې دا ټول پریس کړم یې ښی پریس معنی یې ښی کول درول بیا مثال زه ښکته ځم یا ښي طرف ته ځم دا باید هایډ نه شي پټ نه شي نو د دې لپاره پریس پین کمانډ راخلاصوو په دې کمانډ کلیک کوم په دې کمانډ سم کلیک وکړئ اوس که چیرې زه داسې لاندې کښته شو کېږم او ایډیټ کوم نه هغه ما چې پریس کړي دي معلومات په خپل ځای باندې پاتېږي اوس کېدای شي مثال د داسې نقل ځینې وکړي دا پورته معلومات موږ داسې پکارېږي هر څونه کښته څو باید دا ټول ایډیټ یا نقل شي او بل چپ طرف د چې کوم کالم و هغه هم پریسولی مثال که چیرې زه ښي طرف ته داسې معلومات اضافه کوم یا ښي طرف ته ځم هغه د چپ طرف کالم یا هر څو معلومات چې مې هر ځای کلیک کړي هغه ټول راته پریس کوي ایښی کوي پر خپل ځای پاتېږي هایډ کېږي نه که غواړئ چې دا بېرته ان پریس کړئ یا له پریس څخه وباسئ نو د هغه پر ځای باندې بل کمانډ فعاله کېږي ان پریس پین په دې کمانډ کلیک کوو هغه نه پریس کوو بل کمانډ د پریس ټاپ را واضح ټاپ را
د سر را پریس کول. خو دا اوس مثال موږ تاسو په دې را کې عنوانونه کار کړي دي. نیم د جاب د سلري د دغسې پای بولي. اوس مثال که چیرې زه دلته راسم ښکته څه ایډیټ کوم، دلته ماته معلومیږي نه په دې ډي کالم کې جاب لیکل سوی ده، نیم لیکل سوی ده، سلري د هر شی صحیح، نو هغه باید پر خپل ځای باندې پریس شي. دا د سر را ایښی شي، نور څه ښکته ځي را نه هایټ کېږي درڅخه. پر پریس پین باندې کلیک کوو، پریس ټاپ را موږ وایو دا د سر را دې پریس شي. دا داسې انتخاب وو. اوس ګوره دلته چې ښکته پسې شوه کېږي، د سر را خپل ځای باندې پاتې هایټ کېږي ده. او که غواړې د چپ طرف کالم درته پریس کړې، نو پریس پین ان پریس پین باندې چې کلیک وکړې د سر را بېرته له پریس څخه وشي. د چپ طرف کالم مثال ډېر ضرور ده. زه ښي طرف ته ځم، د چپ طرف کالم باید پاتې شي. خپل ځای باندې پریس فرسټ کالم باندې کلیک کوو. نو اوس ګوره دې طرف ته چې ځې، دې طرف ته چې ایډیټ کوي، هغه د اول چپ طرف کالم بیا په خپل ځای باندې پریس کېږي، درېږي، هغه هایټ کېږي ده. کولی شئ د هغه څخه نقل وکړئ. او ان پریس پین بېرته هغه پریس شوې ساحه یا کالم یا را له پریس یا درېدو څخه ایسته کول. بل کمانډ د سپلیټ. سپلیټ دا بیا صفحه په دوو برخو ویشي. اوس مثال دلته مې کلیک وکړئ، دلته چې مې کلیک وکړئ، زه راځم پر سپلیټ کمانډ باندې کلیک کوم. په دې چې مې کلیک وکړئ، نو دا هم تقریبا د فریز وظیفه اجرا کوي. خو دا بیا هر ځای ستا کلیک وکړئ، په هغه ځای کې دا معلومات سپلیټ کوي. سپلیټ وانه صفحه په دوو برخو ویشل. که غواړئ چې دا بېرته ایسته کړي دا سپلیټ، په دې کمانډ باندې کلیک کوو، هغه ایسته کېږي. او بل کمانډ چې ده بل هایټ وینډو، یوه وینډو هایټ کول ټول. په دې کمانډ چې کلیک وکړئ، یوه وینډو ګوره مخکې دلته پر سکرین باندې درې وینډو څلور وینډوګانې شو کېدې. یوه وینډو اوس هایټ شوله. غواړم چې دا بل هم ټوله پر سکرین باندې شو کړم او دا وینډو هم هایټ کړم. دا بله وینډو هم چې کوم هایټ کوم. بېرته راځو ویو ته، په ویو کې بیا هایټ باندې کلیک کوو. اوس یوازې یوه وینډو شو کېږي، دلته پر سکرین راته ښیي. که غواړئ چې دغه هایټ شوې وینډوګانې بېرته شو کړې، نو بیا دلته یو بل کمانډ لرو د ان هایټ وینډو په نامه باندې. مثال موږ تاسې چې هر څو وینډوګانې هایټ کړي دا دې ټولې چې شي شو شي. مثال د بوک ون په نامه باندې یو بله وینډو د دا یوازې چې کوم شو کوم، اوکې باندې کلیک کوو، یوازې همغه راته شو کوي. که غواړئ چې بل هم شو کړي، بیا پر ان هایټ وینډو باندې کلیک کوو، بله هم راته شو کوي. بل کمانډ د ویو سایډ بای سایډ. دغه وینډوګانې څنګ پر څنګ کتل. ګوره دلته ارینج آل کې موږ تاسې کولی شوئ چې وینډوګانې هوریزنټل شکل باندې هم وګورو، داسې پرله پسې یو پر بل پسې په دې شکل باندې هم وګورو. په یو بل شکل باندې هم وګورو چې هغه کاسکیډ شکل ده، یا مثال ټایټ شکل ده. داسې ورته انتخاب کړي، دا بیا په دې شکل درته ښیي دا وینډوګانې صحیح ده، یو پر بل پسې داسې خپله پرتې. که غواړئ چې دغه وینډوګانې څنګ پر څنګ سایډ بای سایډ سره وګورئ، هغه نو بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوئ. یو سایډ بای سایډ معنا وینډوګانې چې کول څنګ پر څنګ کتل، په دې شکل یې راته ښیي. بیا غواړئ شو او دا کمانډ کوئ. څه مشکل کې پیدا شي. اوس ګوره یوه دا وینډو شوله، راځم له دې څخه یوه بله کاپي اخلم له دې وینډو څخه، بیا پر چې کلیک کوو، پر نیو وینډو باندې کلیک کوو. نو اوس ګوره دوې وینډوګانې شوې. زه غواړم چې دا دواړه وینډوګانې څنګ پر څنګ سره وګورم. ویو سایډ بای سایډ دا والله ځوالي، خو دا په اصل کې داسې معلومېږي. ښه خیر، اوس مې دا رقم. اوس ګوره دلته وینډوګانې څنګ پر څنګ راته ښیي. صحیح شو په دې شکل باندې ویو سایډ بای سایډ. که چیرې دلته راسئ، دلته بیا نو دوه کمانډه نور هم سره باله کېږي. سنکرونو سکرولینګ. اوس که چیرې زه دا یوه وینډو سکرول کوم، دا بله وینډو هم ورسره سکرول کېږي. سکرولینګ درته معلومېږي. دا عربانه ده، داسې زه سر کوم، هلته دا لیکنه په هره وینډو کې ښکته او پورته کېږي. که غواړئ چې مثال هره کلیک شوې وینډو جلا جلا ته سکرولینګ کړي، بیا د کمانډ غیر ټیک مارک، داسې غیر ټیک مارک کړئ. اوس مثال زه راځم پر دې وینډو باندې کلیک کوم، په دې چې کلیک وکړئ، یوازې دا وینډو کولی شي سکرولینګ کړي. او که چیرې پر دې وینډو کلیک وکړئ، دا بیا یوازې کولی شي. که غواړئ چې دواړې په یو ځل باندې سکرولینګ کړي، بیا دا کمانډ باید شی شي ټیک مارک شي. داسې ټیک مارک وي، بیا د دواړې په یو ځل باندې کولی شي. او ریسټ وینډو پوزیشن. که چیرې موږ تاسې دلته د یوې وینډو پوزیشن تغیر کړی، مثال یوه کوچنۍ پر سکرین باندې یوه غټه وي، که غواړئ چې دا بېرته په خپل پوزیشن باندې شي، یعنې په خپل ځای کې درته وښودل شي، ریسټ وینډو پوزیشن باندې کلیک کوو،
بیا نو هره وینډو څنګ پر څنګ هلته داسې په خپل پوزیشن کې راته ښیي. سویچ وینډو یوه وینډو بلې وینډو ته سویچ کول، مثال یوې وینډو څخه بل وینډو تلل. اوس موږ تاسې اول ورکبوک راخلاص کړی ده په همدې شکل باندې داسې نه. زه غواړم چې دویم ورکبوک ته ولاړ شم. دویم ورکبوک باندې کلیک وکړه، بیا پر سکرین یا پر صفحه باندې دویم ورکبوک درته ښیي. که غواړې چې اول ته ولاړ شې بیا پر اول باندې کلیک وکړه، بیا اول ورکبوک کولی شې ولاړ شې. ومن الله توفیق. درس مو ډېر شوی دی. مایکرو باندې کار مه لره، هغې خبرې ډېرې دي.